بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر درس په ادامه باندې نن د مدیریت پر وظایفو باندې بحث درته کوم چې په انګلیسي کې موږ ورته functions of management وایو. څو دانې وظایف لري. دلته زه تاسو ته 15 مهم وظایف تشریح کوم د منیجمنت. لومړی وظیفه یې څه ده؟ لومړی وظیفه د منیجمنت هغه پلانینګ دی. پلانینګ یعنی پلان گذاری ده. دا ډیره مهمه ده په یو سازمان، په یو ارګان، په یو کمپنۍ کې، په یو شرکت کې چې دی د مدیریت د اړخ څخه دا پلانینګ ډیر مهم دی. دا معنا لري چې موږ پلان گذاری کوو د څه وخت لپاره، د آینده لپاره، چې څنګه کولی شو موږ خپل تولیدات، خپل اجناس یا په مارکیټ کې موږ څنګه د خپل اهداف لاسته راوړو او د زیات وخت لپاره پاتې شو په مارکیټ کې. هغه څه دی موږ چې کله وایو چې موږ غواړو دلته خپل اهداف وټاکو یا موږ دلته غواړو چې څه وکړو چې تصمیم ونیسو د آیندې دپاره، نو موږ وایو what to do، موږ باید څه وکړو. how to do، موږ باید څنګه وکړو. او بل who is going to do it، یعنی څوک یې کولی شي چې وکړي. دا هغه شیان دي چې څوک یې کوي، څنګه یې کولی شي، څنګه به وکړي، څوک په آینده کې. دا ټول هغه خبرې دي یا هغه تصامیم دي چې موږ په آینده کې د خپله کمپنۍ یا په خپل ارګان کې کوو، پلان گذاري کوو تر څو موږ خپل اهدافو ته ورسېږو. پلان گذاري موږ ته دا راښیي چې د نن ورځې موږ چیرې یو او په آینده کې به موږ پر کوم ځای یو. یعنې دغه کومه خالیګاه چې ده، دغه خالیګاه که چیرې موږ دقیقه پلان گذاري وکړو په خپل کاروبار کې، په خپله کمپنۍ کې، په خپل سازمان کې، موږ خپل اهدافو ته رسېدلی سو. نن ورځ زموږ موقف څه شی دی؟ په آینده کې به موږ پر کوم موقف باندې یو. آیا موږ به په آینده کې په ټاپ موقف باندې یو؟ آیا موږ په آینده کې په داسې موقف باندې یو چې خاص به ګټي؟ آیا په آینده کې موږ په داسې موقف باندې یو چې په تاوان کې وي؟ نو د مدیریت دوهمه وظیفه چې ده هغه ته موږ وایو ارګنایزینګ، یعنې چې شی ترتیبول یا منظمول. اصل کې ارګنایزینګ په مدیریت کې د دغه شي څخه بحث کوي چې څنګه زموږ په سازمان، زموږ په کمپنۍ، زموږ په غټ شرکت کې څو دانې ډپارټمنټونو ته ضرورت شته، څو دانې په هر ډپارټمنټ کې بیا څو دانې پوستونو یا بستونو ته ضرورت شته چې موږ هغه بستونه ایجاد کړو، او څوک پر کم ځای باندې انتخاب سي او د هغه دپاره لایحې وظایف ایجاد سي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله ارګنایزینګ وایو یا دوهمه وظیفه د منیجمنت وایو، دا ډیره مهمه ده. هر سازمان، موږ تاسو په سازمانونو کې، موږ په نړیوال سازمانونو کې، موږ تاسو په اداراتو کې، موږ تاسو په کمپنیانو، په غټو غټو شرکتونو کې کار کړی دی چې هر ځای، هر بخش ځان ته خپل ډپارټمنټ لري او په هغه ډپارټمنټ کې بیا خپل ځان ته مختلف بستونه لري چې د ټاپ لیول څخه را شروع کېږي، د میډل لیول څخه حتی بیا تر سوپروایزري یا تر کښته لیوله پورې. دا ټول پکښې څه شي دي؟ دا ټول پکښې شامل دي. لکه څنګه چې موږ وایو ډپارټمنټونه مشخص وله، بستونه مشخص وله، په بستونو کې بیا وظایف مشخص وله، په بستونو کې بیا واکونه مشخص کېږي. نو موږ دا وایو چې د مختلف خلک چې هلته په ارګان، په هغه سازمان کې کار کوي، د هغه ټولو وظیفې، د هغه ټولو واکونه، د هغه ټولو د دوی د بس مطابق هغه باید ورته ځانګړي سي تر څو هر څوک پر خپل وظیفه باندې وپوهېږي او دغه مشترک ګول یا د مشترک اهداف چې یو سازمان یا یو کمپنۍ یا د غټ شرکتونه چې په دنیا کې د لکه سامسونګ، لکه اپل، لکه ریډمي یا نور داسې شرکتونه چې دي، لکه ګوګل، څنګه دوی خپل اهداف لاسته راوړي، څنګه دوی په نړیوال مارکیټ باندې قبضه کوي، او څنګه کولی شي چې دوی خپل اجناس په نړیوالو مارکیټونو کې هلته رقابت وکړي او خپل ځای، خپل موقف وساتي او ګټه لاسته راوړي. درېیمه وظیفه د مدیریت چې شي ده هغه سټافینګ ده. سټافینګ دا معنا چې استخدام، د کارکوونکو استخدام په مختلفو بستونو کې، لکه مخکې مې اشاره ورته وکړله، او د هغه مطابق بیا دوی ته واکونه او د هغه مطابق بیا دوی ته ذمهواریانې ورسپارل کېږي. نو په دې خاطر باندې کله چې یو سازمان وي، کله چې یو نړیواله کمپنۍ یا هره کمپنۍ، هر شرکت وي، نو په هغه کې څه کېږي؟ هغه ذمهواره خلک، هغه ټاپ لیول منیجمنټ خلک، هغه څه کوي؟ هغه بیا استخدام کوي. استخدام یعنې کارمندان استخداموي، کارکوونکي زیاتوي. نو دغه ته موږ ویلی سو په مختلفو بستونو کې او مختلفو وظیفې دوی ته سپاري تر څو هر څوک د خپل لایحې مطابق، هر څوک د خپل استعداد مطابق، هر څوک د خپل هنرونو مطابق، حتی هر څوک د خپل تعلیم مطابق
هغه چې شي هغه پر وظایفو باندې استخدام سي او په کمپنۍ یا سازمان یا په دا شرکت کې خپل دنده مخته بوزي او هغه اهداف چې دي ټاکل سوي دي هغه ته په مشترک ډول سره کار وکړي. څلورمه وظیفه د مدیریت هغه چې شي ده هغه ډایرکټینګ یا ډایرکټینګ هغه دا معنا لري چې لارښوونه، یعنی څنګه، یعنی هغه هر څوک خپل سپروایزر ته خپل ځان ته ذمہواریانې لري. نو ډایرکټینګ دا معنا دی چې د هر چا پر سر باندې یو سپروایزر سته. همغه سپروایزر د لایحې مطابق خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کوي، راهنمایي کوي، ټریننګونه ورکوي، اتاکنه پوهیږي، کومک ورسره کوي، مختلف پروګرامونه، مختلف ټریننګونه، مختلف سیمینارونه ورته دایري ترڅو څه وسي، ترڅو خپل کارکوونکي په صحیح ډول سره هغه ته لارښوونه وکړي، په صحیح ډول سره هغه خپل کړنې سرته ورسوي او په عین حال کې د هغوی سره کومک هم وکړي. نو دا د ډایرکټینګ مسله اصل کې دا د سپروایزري څخه هدف دی یا د لارښوونې څخه هدف دی چې هر مشر به خپل کارکوونکي څه کوي، راهنمایي کوي، پر هغه به نظارت کوي، د هغه سره به کومک کوي او د هغه سره به څه کوي، د هغه د لایحې وظایف به هغه ته دندې ورسپاري. پنځمه وظیفه د مدیریت چې شي ده هغه چې شي ده کنټرولینګ. په سازمان کې، په کمپنۍ کې، په هر ځای کې کنټرول ډېر مهم دی. کنټرول، نظارت کول، نظم راوستل ډېر مهم دی. په هر اداره کې که نظم نه و، که کنټرول نه و، هلته بې نظمي راځي. هغه اهداف چې ټاکل سوي دي یا هدف چې ټاکل سوی دی هغه لاسته نه راوړل کېږي. یعنی دلته ډېر هنرونو ته، یعنی ډېر مهارت ته، ډېرې زړکتیا ته ضرورت شته چې دا منیجر یا مدیر باید ولري تر څو خپل کارکوونکو ته صحیح ماحول، د دوی لایحې وظایف، صحیح کنټرول او صحیح نظارت پر دوی باندې وکړي. ګوره مهمه ده ځکه چې د منیجر پر سر باندې بل څوک هم شته چې هغه اصلي مشر دی. د کله چې د کارکوونکي دی د ده لاس لاندې کار کوي، که چیرې دی هلته وظیفه ته وسپارل سي، که چیرې د منیجر په دقیق ډول سره نظارت ونه کړي، کنټرول یې نه کړي کارمندانه، نو په دې ښه دلته څه پیښیږي، دلته دا پیښیږي چې کار مخته نه ځي، اهداف لاسته نه راوړل کېږي او خپله منیجر ته سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر باندې کنټرول، نظارت دا ډېر مهم دی په یو سازمان کې، په یو اداره کې. د سازمان او د ادارې او د کمپنۍ د دې څخه زموږ هدف دی، ځکه چې موږ ویله، ما په مخکې درسو کې درته وویل نه چې مال مدیریت چې دی هغه خپله یونیورسل دی، یعنی نړیوال دی، په هر ځای کې شته. د الې په طریقه په هر ارګان کې شته، په هر اداره کې منیجمنت ته ضرورت شته. موږ مخکې پر دې باندې بحث هم وکړو چې ساینس دی هلته، یعنی په هر ځای کې موجودیت لري. نو په دې خاطر باندې چې کله چې منیجمنت موږ وایو دا ډېر مهم دی او ډېر ضروري دی. په هر کار کې منیجمنت ضروري دی. نو د نن ورځې په درس کې ما تاسو ته په خلاص ډول سره د منیجمنت 5 تنې وظایف تشریح کړل. که چیرې سوال پوښتنه لرئ په لاندې کمنټ کې ماته ووایاست، انشاءالله زه په آینده کې پر هغه باندې تمرکز درته وکړم.